سلام ستړي مشي په موکړې د وسو مهمو خبرونو ته افغان حکومت وای د ملګرو ملتونو یو پلاوی د پاکستان به اساس ایدا وڅړي افغان حکومت د پاکستانی لوري پر ورسته د خبرګون خودلای دی د هیواد بهرنی چارو وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کړغلي چې افغان خبره د هیڅ ګوندي هیواد پر ضد نه کول کیږي او نه هم چاته اجازه ورکول کیږي چې له افغان خبرې د نورو پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره کړي افغان حکومت ویلي چې پاکستان له افغان خبرې د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کېدو په اړه بې بنسټه خبرې کړې دي بهرنی چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو باصلاحیت پلاوی د وګمارل شي څو په افغانستان کې ترسره شوي ترهګریز فعالیتونه او د پاکستان ادعاوې وڅېړي د هند او پاکستان نیابتي جګړه اسلام آباد ادعا کوي چې هند پر وړاندې افغان خاوره کاروي پاکستان ادعا کړې ده چې هند پر وړاندې افغان خاوره کاروي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت او پوز په وګړه خبري غونډه کې ویلي چې هند په پاکستان کې لګڼو ترهګرو ډول ملاتړ کوي او په خبره یې هندي استخبارات له هند او افغانستان په پاکستان کې فعالیتونه ترسره کوي پاکستان وايي دوی اړ دي چې خپل خلکو د پاوکړنو لام د عمل د هندي استخباراتو د فعالیتونو پر ضد اقدامات کړي دي افغان نظامی او سیاسي چارواکو تل ویلي چې افغانستان د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په ډګر وخته هند هم تل وایي چې په افغانستان کې د پاکستان نفوذ د دوی په زیان دی او پاکستان هم ادعا کوي چې هند افغان خاوره د دوی پر وړاندې کاروي او په میرنشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ستره غونډه روانه ده د پښتنو پر وړاندې د پاکستان حکومت له لوري د روانو نارواو په خبرګون کې نن په میرنشاه کې وستره غونډه جوړیږي ویل کېږي چې دغه غونډه ته د پښتونخوا له بیلو برخو پښتني سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکې غړي راغلي دي غونډه به د شمالي وزیرستان په میرنشاه کې جوړیږي او ښایي زورګونه کسان پکې ګډون وکړي د غونډې لپاره هر اړخیز تیاری نیول شوی دی او ګډونوال وایي چې دوی د پاکستاني حکومت د نارواو پر وړاندې د خپل غږ اوچتول غواړي پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه دغه ډول غونډې جوړې کړې دي او موخه یې هم په سیمه کې پر پښتنو د روانو ظلمونو په خبرګون کې د غږ اوچتول دي لیدونکو له ملته مننه ښې چاره